بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در رب توفیق باندې مونږه شروع کړې و په دې خولي مزیدار کتاب کې چې دا تعلق ساتي د عقیدې سره. ډېر خولي او مزیدار ترتیب شیخ شروع کړی و رحمه الله، چې درې مسلې هغه بیان کړي او په هغه درې مسلو کې یو مسله دا و چې دین ته دعوت کول، د دعوت طریقه او اسلوب زده کول هغه موږ بیان کړی چې د دعوت دپاره خپل طریقه ده او د هغې خپل اسلوب دي. د هغې دپاره به علم زده کړې، طریقه به یادې، او دعوت دا د انبیاو کار دی. هغه خلکو حالت ته به ګورې چې ته چا ته دعوت کې، چې عوامو ته دعوت کې او علمي خبره پکې ذکر کې چې هغه خلک په هغې نه پوهېږي، نو دا فایده دونه نه ورکوي. نو د خلکو حالت ته به ګوري چې دلته دې خلکو باندې په کومه طریقه کې دعوت اثر کوي، نو هغه طریقې نه به دعوت شروع کړي. او دعوت دا د انبیاو کار دی. انبیاو په دې لاره کې ډېرې سخت تکلیفونه تیر کړي دي. بیا د دعوت مجالات، د دعوت ډېر مجالات دي، لکه مثلا د درسونو قایمول په مسجدونو کې، دا د دعوت طریقه ده. د جمعې خطبې کې هغه دعوتي ترغیب استعمالول، دا دعوت طریقه ده. دغه شانته مجلې او مقالات لیکل، دا هم د دعوت طریقه ده. او هغه خلکو کې نشرول، د علم حلقې قایمول، دا هم د دعوت طریقه ده. او دغه شانته لیکل د کتابونو تألیف او تصنیف، دا د دعوت طریقه ده. د کتابونو ترجمه کول هغه ژبو ته چې غیر د عربي نه دي، دا د دعوت طریقه ده. او داسې خاص مجلسونو ته ورتلل، لکه جولات دعویه چې ورته وایي، چې کوم ځای کې خلک ډېر اوسېږي او هلته ته ورځې و هغې ته دعوت کې. خو په دې دعوت باندې څوک تنګول نه، ځکه بعضې خلک داسې دعوت کوي چې هغه په هغې باندې خلک تنګ کړي، نو د دعوت نه وله زړه موړ کړي. داسې طریقې استعمالول چې خلک په شوق سره کښېني او خبره د دین واوري، دا د دعوت طریقه. دا د انبیاو طریقه وه، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله ته دا خبره کړې وه، وایي چې ته کله لاړ شې د خیبر په ورځ یې ورته ویلي وو، حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. اولنۍ خبره به ته چې دا خلک ورته رابلې، نو اسلام ته به را دعوت کې، او عقیده او دین ورته زده کې، د اسلام اهمې مسلې، بنیادي مسلې، دا به ورته زده کې. د هغې وروسته به ورته څه زده کې، واخبرهم بما یجب علیهم من حق الله. دا خبره به ورته بیانې چې الله په دې باندې څه شی واجب کړی دی، چې کوم احکام الله په دې باندې واجب کړي دي او لازم کړي دي، دغه به ورته بیانې. نو د دعوت طریقه علي رضی الله عنه ته وښوده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د دعوت چل وښوده. اول به ورته اسلام، ایمان او د دې ارکان زده کړي، عقیده به ورته بیان کړي، او بیا به ورته هغه احکام د دین وښیي چې هغه بنیادي احکام دي او په دې باندې فرض او واجب دي، دا به ورته زده کړي. او دا خبره متوکړو، فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وی په الله مې دې قسمي چې ستا په وجه باندې یو کس ته الله هدایت وکړي، یو سړی ستا خبره واوري او سمې لارې له راشي، نو دا ستا دپاره د سرو خانو نه ډېر غوره دي. حمر النعم عربان هغه وخانو ته وایي چې هغه ډېر مزیداري، نفائس الابل هغې ته وایي. وخانو کې قسمونه، نو دا قسم د وخانو ډېر مزیدار او ښکلی قسم و.
نو هغه وخانو نه هم دا ستا دپاره بهتر او غوره عمل دی چې ستا د وجې نه الله یو سړي ته هدایت وکړي او دا هدایت د الله په لاس کې دی خو یو څوک ولې ذریعه جوړه کړي او بعضې وخت کې په معمولي خبره باندې د سړي زړه راواوړي ځکه زړونه د الله لاس کې دي اړی راړی خو کله چې انسان کې رغبت پروت وي او انابت پکې پروت وي د دین طرف ته شوق او دین طرف ته راتلل واپس کېدل دو کارونه ته همیشه هدایت ته راولي او په هدایت دې مضبوط ساتي چې دا کار دا کړي نو الله تعالی خرابوي حدیث صحیح مسلم دی چې من دعا الی هدى څوک چې یو سمې لارې ته څوک راوبلي او هغه په هغې باندې عمل شروع کړي نو کان له من الاجر مثل اجور من تبعه د دې دومره اجر وشو لکه څومره چې د دې خلک د دې تابعداري کوي د ده ورسره پوره حصه ده په دې اجر کې یو سړی دی چې هغه ستا د وجې نه الله هدایت ته راوسته او سمې لارې ته الله راوسته ستا خبرې په هغې باندې اثر وکړو نو ستا د هغې سره پوره حصه ده د هغې په عمل کې ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی الله د دې اجرونو نه هیڅ نه کموي پوره اجرونه والا ورکوي ومن دعا الى ضلاله چا چې یو څوک راوبل ګمراهۍ ته ځکه د هدایت خپل دعات دي خپل بلونکي دي او د ګمراهۍ او د فساد او د شر خپل دعات دي هغې ته خلک رابلي نو کان له من الاثم مثل آثام من تبعه د دې دومره ګناه ده لکه دا خلک چې څومره د پسې ورپسې کېږي دا ټوله ګناه ده او دا حصه به هم هغې ته رسېږي داسې خلک شته دی چې هغه د دنیا نه تللي دي او د هغې د وجې نه د هغې د مرګ نه وروسته هم د هغې پر خلک ور روا دي او د هغې د کتابونو نو د هغې د علم نه فایده اخلي دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا چې کله په جیل کې و نو خپلو شاګردانو ملګرو ته دا وصیت کو چې دا زما کتابونه محفوظ ساتئ او کوشش کوئ چې دا ولیکئ ځکه داسې خلک وی را روان دي چې د دې کتابونو د علم نه به فایده اخلي شیخ الاسلام رحمه الله په هغې وخت کې د هغه وخت ظالم بادشاه په جیل کې اچولی و او دی وخت کې اوس مسلمانان تر قیامته پورې د هغې کتابونو نه فایده اخلي نو دا داسې خلک دي چې دا مړه دي په دې دنیا کې نشته دی خو نن سبا خلک د هغې نه د کتابونو نه او د علم نه او د هغې د دعوت نه او د هغې د تقوا نه متاثره کېږي او حق قبلوي دین له راځي او تقوا له راځي او په هغې کې انابت پیدا کېږي او د الله د دین دعات ته جوړېږي د شیخ چې یو کتاب وګوري نو سړی پوره عالم کوي د هغه په کتابونو کې ناشنا اثر پروت دی نو دا د حق دعات دي چې الله د هغې اجرونه تر قیامته پورې ساتي او علم دا داسې صدقه ده چې دا جاریه ده قیامته پورې تا ته الله د هغې اجر او ثواب در رسوي دې په مقابل کې داسې خلک شته دی چې هغې فساد خوري او فحاشي پیلاوي په معاشره کې او موسیقي او ډمچوري پیلاوي په معاشره کې نو دغه خلک مړه شي خو دغه ډمچوري او دغه فساد او فاحشي دا تر قیامته پورې د ده په دې ګناه کې لیکلی کېږي او چې څومره دا خلک اوري نو دا د ده ګناه زیاتوي او د عذاب ده ته په قیامت کې او په قبر کې میلاویږي نو داسې عمل پکار دی چې هغه په آخرت کې ستا په کار راشي او د قبر وروسته ستا قبر رڼا کړي ستا آخرت رڼا کړي ستا هغه تورتم لار رڼا کړي ستا ته د پل صراط تېرېدل اسان کړي او نه داسې عمل چې ستا هغه آخرت سفر خراب او تباه برباد کړي نو دا خبرې زده کول ډېره اهم او لازمي دي نن دې درس باندې اکتفا کوو هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد